الرحمن الرحیم. سلام او احترام دې ورسیږي. زه بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. د روغتیا ژم پر خپل تنو باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ د نن ورځې درس عنوان د پوتانشیل انرژي د مثالونو حل ده یا هم مثالونه دي. په دې لړ کې به زده کوونکو د پوتانشیل انرژي مثالونه اړوند مثالونه کاروو او هم دې ترتیب باندې به ورته ځواب وایو او په ورځني ژوند کې به بالدین چې زده کوونکو یو جسم سقوط کوي یا یو جسم په ارتفاع باندې تاسې غورځوئ یا هم ویشتل کیږي هم دې ته اړوند مسایل تاسې باید د تیرو درسونو او د هر ډول درس چې نن یې غواړو زده کوونکو ولولو تاسو باید وپوهیږئ چې دې نښې کې کومه انرژي عمل کوي یا کومه انرژي لاسته راځي. نو زده کوونکو دغه مثال به بیا هم کاروو او دغه مثالونه د پوتانشیل انرژي ته اړوند دي. موږ د پوتانشیل انرژي په ترڅ کې ولوستل کله چې یو جسم د اچ ارتفاع لرونکی وي یا هم د اچ په ارتفاع باندې کله غواړي پورته لاړ شي هر څومره چې دا پورته ځي زده کوونکو یو مقدار کار ترسره کیږي ښایي د پوتانشیل انرژي د نښې کې زیاتیږي. جسم چې هر څومره په ارتفاع پورته ځي د نښې کې د پوتانشیل انرژي په توګه باندې کار په دې جسم کې ذخیره کیږي. په نتیجه کې وایو چې انرژي ته یې د پوتانشیل انرژي نوم ورکوو. نو زده کوونکو حرکي انرژي بیا برعکس دی. کله چې جسم په یو ارتفاع باندې ویشتل کېدو سرعت یې کمیدو یا حرکت یا کینیټیک یې کمیدو خو بالاخره بیرته چې دا په تدریج سره رالوېدو په دې نښې کې حرکي انرژي زیاتېده. نو پوتانشیل انرژي زده کوونکو هیله مند یم پرې پوه شوي اوسیږئ او موږ د پوتانشیل انرژي په ترڅ کې ولوستل چې ای پی مساوي کېږي دې نښې کې پی ضرب د اچ یا هم ای پی مساوي کېږي دې نښې کې ام ضرب د جي ضرب د اچ. په دې ترتیب سره موږ دغه ناحیه اړوند مثالونه کارو. لومړني مثال په لور باندې ځم. مثالونه زده کوونکو لیکم او حل کوم. نو زده کوونکو تاسو څخه هیله مند یم چې وروسته د ویډیو له کتلو څخه دغه مثالونه تاسو په عملي توګه باندې بیا هم په خپله حل کړئ او اړوند د عمومي فصل پوښتنې یا هم څپرکي پوښتنې چې دې نښې ته اړوند دي تاسې ځواب ووایئ. نو زده کوونکو لومړنی مثال وایم وایي د یو جسم وزن چې ده تقریبا 80 نیوټنه ده. د جسم وزن یا پی یا هم ډبلیو پی مساوي کېږي 80 نیوټن ده. ارتفاع زده کوونکو 20 متره ده او همدې ترتیب باندې ویلي د 20 متره په ارتفاع سره د ځمکې د سطحې څخه قرار لري. یعنې د اچ مساوي کېږي 20 متره ارتفاع په لوړوالي سره پورته ناحیې کې موقعیت لري. انرژي پوتانشیل جذبوي انرژي زده کوونکو تاسې وایي د ژول په واحد محاسبه کوئ. که چیرته تاسو ته جي 10 متره فی سکند مربع درکړل شي کومه انرژي تاسو محاسبه کړئ؟ پوتانشیل انرژي پوتانشیل یا پوتانسیل انرژي محاسبه کړئ. نو زده کوونکو د پوتانشیل انرژي فرمول لیکو چې ای پی مساوي کېږي دې نښې کې ای پی مساوي کېږي پی ضرب د اچ چې موږ ته مستقیم ډول باندې د یو جسم وزن یې راکړی ده ښایي ای پی مساوي کېږي دې نښې کې پی پر ځای باندې زده کوونکو 80 نیوټنه او د اچ پر ځای باندې هم 20 متره وضع کوو. ای پی مساوي کېږي 8 2 14 2 صفره هم څنګ ته زده کوونکو نیوټن متر د نښې کې ژول موږ ته راکوي او موږ ته یې ویلي هم وو چې تاسو دغه پوتانشیل انرژي محاسبه کوئ په اساس د واحد د ژول. بل مثال هم د نښې کې راغلی ده. دغه مثال هم غواړم زده کوونکو تاسو ته کار کړم او نتیجه یې تاسو ته ووایم. همدې ترتیب باندې ویلي دي دغه ستاسو د کتاب مثال ده. نو کوشش وکړئ زده کوونکو چې په دې نښې کې خپل غور یا هم دقت څخه استفاده وکړئ. چون زده کوونکو دغه مثال لږ څه لوی ده زه غواړم دا مثال پاک کړم او د یوې نښې څخه دې نښې کې تر اخره پورې دغه اجزاوې تاسو ته کار کړم. زده کوونکو د یو متحرک کتله 1000 کیلوګرامه ده. مثال ستاسو د کتاب مثال ده. ام مساوي کېږي 1000 کیلوګرامه کتله ده د څه شي د یو جسم او زده کوونکو وایي دغه متحرک چې د 1000 کیلوګرامه کتله لري د 15 متري د ارتفاع څخه 10 متري ارتفاع ته انتقال مومي. یعنې اچ دې نښې کې مساوي ده په وای مساوي ده په 15 متري نه انتقال مومي 10 متري ارتفاع ته. دې نښې کې زده کوونکو وایي چې پوتانشیل جاذبوي انرژي څو ژوله کمه شوې ده. که چیرته یعنې زده کوونکو وایي چې دلته ای پی پوتانشیل جاذبوي انرژي څومره کې کمه شوې ده دا به پیدا کړو او په همدې ترتیب باندې تاسې وایي جي 10 متره فی سکند مربع په پام کې ونیسئ. نو زده کوونکو دې نښې کې وایو چې
لومړنۍ یو دانه پوتنشیل انرژي د یوې ارتفاع دپاره په پام کې نیسو. بیا د دویمې ارتفاع دپاره بیا پوتنشیل انرژي محاسبه کوو، دویمه پوتنشیل انرژي. بیا د دوی تفاضل لاسته راوړو. دغه تفاضل موږ ته راښیي چې څومره کې پوتنشیل انرژي کمه شوې ده. ښایي ای پی یو مساوي کیږي ام ضرب جی ضرب د اچ یو. ولې اچ یو؟ ځکه چې په ترتیب سره ارتفاګانې موږ ته راکړي. ښایي ای پی مساوي کیږي ام مقدار کتله 1000 کیلوګرامه کتله وه. جی 10 متره فی سکند مربع ده. موږ د محاسبې د اسانتیا لپاره 10 متره فی سکند مربع تعیین کړې وه. لومړنۍ ارتفاع زده کوونکو 15 متره زده کوونکو. ښایي لومړنۍ ارتفاع 15 وزده کوم. ای پی یو پوتنشیل انرژي، لومړنۍ پوتنشیل انرژي زده کوونکو 1000 او 10 کېږي 10,000 او ضرب د 15 شي 150,000 کیلوګرام ضرب متر فی سکند مربع نیوټن ضرب متر ژول. لیکم چې 150,000 ژوله. همدې ترتیب باندې راځئ ای پی 2 محاسبه کوو. ام ضرب جی ضرب د اچ 2. دا ځل اچ 2 زده کوونکو محاسبه کوو. د اچ 2 په ترڅ کې بیا هم دې نښې کې لیکم ای پی 2 مساوي کیږي مقدار کتله دومره کوي. دې نښې کې څو زده کوونکو 1000 کیلوګرامه. جی څومره کوي وه 10 متره فی سکند مربع. دا ځل زده کوونکو راځئ اچ 2 ارتفاع ګورو. اچ 2 دغه ناحیه زده کوونکو وایي چې اچ یو ارتفاع وه، دغه ناحیه اچ 2 ارتفاع ده. یعنې د جګ ارتفاع نه ټیټ ارتفاع ته. د نښې کې موږ ته یې ویلي دي د 15 ارتفاع څخه 10 متره ارتفاع ته انتقال مومي. چې زده کوونکو موږ ولوستل چې یو جسم کله په ارتفاع باندې پورته کیږي په دې توګه باندې د اچ په ارتفاع باندې یو مقدار کار زده کوونکو ترسره کیږي چې دغه کار په جسم کې باعث د دې کیږي چې انرژي پوتنشیل په توګه باندې ذخیره شي او ووایو چې پوتنشیل ذخیروي انرژي د نښې کې یا پوتنشیل جذبوي انرژي لاسته راغلی. خو دا ځل یې ویلي دي ښایي دغه جسم چې زده کوونکو په دې ارتفاع باندې پورته شوی دی دغه ټوله ارتفاع به زده کوونکو څومره کې وي 15 متره وي. دغه ټوله ارتفاع به 15 متره وي. کله چې زده کوونکو دې نښې ته راځي فرض مثال زده کوونکو وایي چې ارتفاع 10 متري ته راټیټېږي. د ده نه 15 متره نور په اضافه شوي مجموعاً 15 تشکیله کړې. ښایي تر دې ناحیې پورې چې دا جسم راښکته کېږي اسمان که جګېدلی زده کوونکو باید د 10 نه 15 ته پورته شوی وای. خو نه دا وایي د 15 ارتفاع نه 10 متره ارتفاع ته انتقال مومي. یعنې د پورته ناحیې څخه 15 متري ارتفاع څخه 10 متري ارتفاع ته ښکته شوی دی یا هم لیول یې راټیټ شوی. ښایي بال له دې نه زده کوونکو څه شی وایم چې حتما یو مقدار انرژي پوتنشیل کمه شوې ځکه پوتنشیل انرژي د جګېدو په وخت کې زیاتېده حتما د راټیټېدو په وخت کې کمیږي. دلته هم ارتفاع د زیات نه کمای ته راټیټې شوې. های ای پی 2 اچ 2 لیکم دې نښې کې چې څو 10 متره. های ای پی 2 مساوي کیږي 10 زده کوونکو د نښې کې 10 او 10 چې د 10 کېږي 10 ضربه 10 کېږي 10 زره. د نښې کې 10 زره. په دې ترتیب وایم چې کیلوګرام ضرب متر فی سکند مربع واحد نیوټن ضرب متر ژول. ښایي دې نښې کې واحد ژول. ښایي ای پی 2 هم زده کوونکو پیدا شوه. ای پی 2 پیدا شوه چې 100 زره ژوله شوه. ښایي داسې وایم زده کوونکو چې دلته ای پی تفاوت د پوتنشیل انرژي مساوي کیږي پی 2 منفي پی 1. های زده کوونکو دې نښې کې دلته ای پی بیا هم مساوي ده پی 2 مې چې آخري کوم مقدار انرژي ما لاسته راوړه پوتنشیل 100 زره وه منفي ای پی 1 زده کوونکو پوتنشیل انرژي دې نښې کې انرژي علامه به ورته ورکوو 150 زره ژوله 150 زره ژوله مقدار انرژي دې نښې کې یا واحد هم نه ورکوو آخر کې ورته اضافه کوو ترې تفریق کوو. په نتیجه کې دلته ای پی مساوي کیږي منفي 50 زره ژوله دې نښې کې کمه شوې ده. ښایي د 15 متره په ارتفاع په ترڅ کې د 15 متره ارتفاع کې
وایم زده کوونکو د 5 متري ارتفاع په کاهش کې یا هم په کمیدو کې څومره کې انرژي چې کمیږي هغه -50,000 یا خپله 50,000 زده کوونکو ورته ویلی شي ځکه منفي د همدې نمایندګي کوي چې دومره کمه شوې ده 50,000 جوله انرژي کمه شوې ده. هی قدرمن لیدونکو دغه سوال ډېر ښایسته او په دقتي سوال ده چې تاسو د ټول موارد د پوتانشیل انرژي ته تاسې متوجه کوي. ښایي داسې مثالونه زده کوونکو په ورځني ژوند کې تاسو د ذهني او تخنیکي مثالونو په توګه باندې کار کړئ تر څو هم ستاسې محاسبه زیاته شي یا هم تیزه شي. همدې ترتیب باندې تاسې وکولی شئ د هرې ناحیې انرژي محاسبه کړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس چې تاسو ته مهم او په زړه پورې اړوند مسایل د انرژي تشریح او توضیح شول او تاسو ته پوتانشیل انرژي عمومي بڼې عملي بڼې باندې ښکاره شوه. نو دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا چې زه ستاسو چوپړ کې حاضرېږم تاسو په یو بښونکي مهربان الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله په امان.